السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن د خوشحالۍ ځای دی. هغه تړون چې موږ د بدلون ښوونیز مرکز سره امضا کړی و د 50 وړیا سکالرشیپونو، نن موږ ترې امتحان واخیستو. هغه کسانو چې ښه فرش یې حل کړي وي انشاءالله دوی به راځي دغه سکالرشیپ ته به کامیابیږي. موږ له دوی څخه هیله ده کله چې د سکالرشیپ ته کامیاب شي په پوره ایماندارۍ سره د دوی خپل درسونه ووایي، تر څو هغه ځای چې ده د بیچاره بېوزله ځای نیولی ده او خپله هم بیچاره بېوزله ده باید وخت ضایع نه کړي او تر اخري حده د کوشش وکړي چې ښه درسونه ووایي. د بدلون ښوونیز مرکز نه موږ ځانګړې مننه کوو چې دغه زمینه یې د بیچاره ولس دپاره مساعده کړله، دوی ته یې 50 وړیا سکالرشیپونه ورکړلو. قدرمن لیدونکو، موږ تاسو ته باید در یاده کړو چې موږ دغه سیستم په پوره شفافیت سره مخ ته وړی دی چې لومړی دی ته موږ یو فورم ورکړی دی. دغه فورم چې دی د کلي امام نه او د کلي ملک نه مربوطه ولسوالۍ نه تایید شوی، له هغې وروسته راغلی ده په امتحان کې ګډون کړی. کله چې موږ له دوی اوس امتحان واخیستلو انشاءالله د دوی هغه پرچې قدرمن استادان به یې ګوري، هغه چا چې ښې نمرې وړي دي سکالرشیپ ته به کامیابیږي او هغه څوک بدبختانه کوم پاتې کیږي یا ناکام کیږي هغوی دپاره هم یو زیری لرو چې دوی کولی شي بدلون ښوونیز مرکز کې په نیم فیس باندې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په نورو ښوونیزو مرکزونو باندې هم زموږ غږ دی، راځئ زموږ سره لاس یو کړئ تر څو هغه بیچاره خلک چې غواړي درس ووایي خو غربت اجازه نه ورکوي تر څو خپل درس ته ادامه ورکړي. راځئ دغه زمینه موږ داسې ورته مساعده کړو تر څو مو هم وطن ته کار کړی وي، هم هغه ابدي ژوند دپاره کار کړی وي، هم مو د یو چا هیلې را ژوندۍ کړي وي. نو دا خپرونه همدلته پای ته رسوم، تر بلې خپرونې ښې چارې خواته ته غواړم.